راتلونکو 5 کلو کې به پاکستان زموږ یو ښه ګاونډی اوسي یا قصه به هم دغسې روانه وي؟ د پاکستان اقتصادي وضعیت ته وګورئ، آسانه وضعیت نه دی. نن یوه افغانۍ 2 کال داره. پاکستان باید فیصله وکړي، ځان دې له جنوبي اسیا نه پرې کړی ځکه د هندوستان سره د مناسبات کې نه دي. ځان دې له مرکزي اسیا نه پرې کړی ځکه چې افغانستان سره په روابطو نتیجې ته نه رسېږي. او ګوادر هم په اساسي بندر باندې نه ده بدل شوی او کراچي رقابت نشي کوی. څه کوئ؟ که اوسنی وضعیت د پاکستان دوام ورکړي، له ډېرو بېوزلو ممالکو د اسیا نه دی. دوم بدلون پکار. که بدلون غواړي حداقل 80,000 مګاواټه برق باید ولري او منطقه‌یي لاره ولري. منطقي سره د 80,000 مګاواټه برق تاسو فکر کوئ چې پاکستان پیدا کیږي؟ شرایط برابري بې له مرکزي اسیا له برق نه هغه وده چې د پاکستان په کار ده دا نه کیږي. پاکستان که غواړي مرکزي اسیا سره ونښلي، بې له موږ نه بله لار نه لري. پاکستان دا وارد داخلي عواملو په اساس نتیجې ته رسېدلی سي چې هغه سیاست چې 40 کاله لوبولی پاکستان ته مضر ثابت سي.